کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبه د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو او د دې خپرونې ځانګړو مینوالو زه رفیع الرحمن سلامونه، پیرزوینې او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله من یم چې تاسو ټول به د صحت په جامون غړلي وئ او د خپلو راډیوګانو او کورنیو سره به د امن او خوښیو په غولي راټول وئ. درنو دوستانو، بیا هم کوچني ګامونه او سترې بریا خپرونه ده. په دې هیله چې دا کوچني ګامونه مو یوه ورځ حتما سترې بریا ته ورسوي. مننه چې تاسو د میدان وردګو ملي راډیو اورئ او د دې خپرونې مینوال یاست. درنو دوستانو، راځو په نننۍ خپرونه هم پیل کوو. احساس مو له هیلو سره همغږی کړئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې خپرونې لومړی مطلب همدا دی، دا چې احساس مو څنګه له هیلو سره همغږی کیږي. احساس څه دی او هیلې څه دي؟ نو راځئ چې تر دې لیکنې لاندې واورو. موږ هر هغه څه چې د ځان لپاره یې لازم بولو او په اړه یې فکر کوو په یو ډول له موږ سره دي او که نشته نو د سترګو په رپ کې یې ترلاسه کولی شو. دا هر څه زموږ د تمې خلاف په یوه بېساري ډول ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې موږ له کائناتو سره خپله اړیکه پرې نه کړو او د سیند په څیر یې روانه وساتو او هیڅکله مو باید د دې روانېدو مخه کوم دیوال او خنډ ونه نیسي. تل هڅه وکړئ، وغواړئ او امر وکړئ. کله چې زموږ غوښتنې مثبتې وي، مثبته انرژي مو هم د وینې په څیر په رګونو کې په روانېدو پیل کوي او که کله له کوم کار ناهیلي شو نو پر مثبته انرژي مو وچکالي راځي او ځای منفي انرژي نیسي. اړینه نه ده چې چینه دې تل له اوبو ډکوي، مهمه دا ده چې روانه وي، هغه که هر څومره کمې اوبه هم وي خو چې جریان یې قطع نشي. د هیلو ټولګه جوړه کړئ. د هیلو ټولګه مو باید داسې تنظیم کړئ چې هیلې مو پکې نه ډېرې اوږدې او نه هم ډېرې لویې وي، بلکې کولی شئ چې له ډېرو وړو کارونو یې پیل کړئ. که لویې هیلې ولرئ، د بېلګې په توګه څنګه وکولی شم نوی کور واخلم او وروستی ماډل موټر څنګه ترلاسه کړم، د دې لپاره چې دې لویو هیلو ته ورسیږئ دا هم باید له یاده ونه باسئ چې ورځني کارونه مو په سم ډول ترسره کړئ او له وړو هیلو پیل وکړئ. د مثال په ډول هیله لرم چې په سم ډول خپلې موخې ته ورسیږم. هیله لرم چې پر خپل وخت مې په کار پسې ورسیږم. هیله لرم چې کارونه مې په ښه ډول ترسره کړم. هیله لرم چې موټر مې په سم ځای کې پارک کړم. هیله لرم چې له هر څه خبر اوسم. هیله لرم چې د نورو حقوقو ته درناوی ولرم. هیله لرم چې زیاتې پیسې سپما کړم. هیله لرم چې په کور کې نظم او ثبات ټینګ کړم. هیله لرم چې اولادونه مې د ښو کارونو لپاره وهڅوم. هیله لرم چې د نورو لپاره هم خدمت وکړم. هیله لرم چې تل خپله روحیه وساتم. کافي ده چې تل روان واوسو، هیلې مو په هر وخت او هر ځای کې ژوندی وساتو. هڅه وکړو هغه ځای ته ځان ورسوو چې وکولی شو خپلو موخو ته یو قدم نور هم نږدې شو. غواړم د راتلونکي ژوند لپاره مې د ژوند تر ټولو ښه ملګری پیدا کړم. غواړم له هغې ډلې سره یو ځای شم چې موخې مو یو ډول دي. غواړم د خپل بانکي اکاونټ په پیسو کې زیاتوالی راولم. غواړم د ژوند په هره برخه کې مې خوښۍ زیاتې شي. غواړم ډیر او ښه ملګري پیدا کړم. غواړم ژوند مې له معنویاتو ډک کړم. څومره چې مخکې ځئ په همدې ډول به مو د هیلو شمیر هم زیاتیږي او بالاخره به هغه ځای ته ورسیږئ چې په اړه به مو یې هیڅ وخت فکر نه وي کړی، تر دې چې فکر څومره ژر تر دې ځایه ورسېدئ. کولی شئ د هیلو جملې مو په لاندې ډول هم برابرې کړئ. هیله لرم چې په خپل ټول کور کې خوښي او خندا ووینم. ټوله هڅه مې دا ده چې په کورنۍ کې مې نظم او ثبات ټینګ شي. د رښتینې ازادۍ او امنیت احساس وکړم.
زه ډاډه اوسم چې د انتخاب حق لرم. هیله لرم چې زیات چانسونه او بریاوې مې په برخه شي. هیله لرم چې پر ټوله نړۍ مې هر څه له خوښې سره سم پر مخ لاړ شي. زما هیله دا ده چې یو آګاه انسان واوسم او کړنې آګاهانه ترسره کړم. زما هیله دا ده چې خپله انرژي په سم کار ولګوم. هیله لرم د دې پر ځای چې ځان ته حقانیت وبخم، نورو ته عدالت پر ځای کړم. غواړم هره ورځ مې له بلې غوره وي. غواړم خپل شخصیت بشپړ کړم. کولی شئ دغه لړلیک ته بیا هم ادامه ورکړئ څو موخې ته په رسېدو کې در سره مرسته وکړي. ښه درنو دوستانو، تاسو خو د هیلې د همغږۍ کولو او د هغه د لړلیک په چمتو کولو باندې وپوهېدئ. مننه چې تر دې ځایه راسره یاست. بریا څه ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې بریا څه ته ویل کیږي؟ آیا تاسو په ژوند کې د بریا خوند څکلی او یا هم ځان بریالي احساسوئ؟ ښه، زه پوهېږم چې ستاسو ټولو ځواب مثبت دی او وایي چې بلې موږ بریالي شوي یو او همیشه مو بریا په برخه ده. ښه، نو راځئ چې بریا یعنې څه تر دې عنوان لاندې بله لیکنه اورو. بریا یعنی د کار په پای کې مو چې کله د دفتر دروازه بندوي او د کور پر لور ځئ احساس وکړئ چې نن مې ډېر لوی کارونه سرته ورسول او پر خپلې دندې شکر وباسئ. بریا یعنی دا چې تاسو سالمه کورنۍ ولرئ او د کور غړي مو بې صبره ستاسو د راتلو په تمه ساعتونه شماري او غوږونه یې د دروازې د زنګ غږ ته نیولي وي. بریا په دې معنا چې له مالي اړخه پر ځان دومره بسیا یاست چې ورځنی ژوند دې په پوره خوښۍ سره تیر کړي او د دې ویره هم در سره نه وي چې د نشتون یا مرګ په صورت کې د کورنۍ له مالي ستونزو سره مخ شي او د هغوی لپاره دې داسې بنسټیز کارونه کړي وي چې کورنۍ دې وکولی شي خپل ژوند پر مخ بوځي. بریا په دې معنا چې کامل ایمان ولري، داسې ایمان چې وکولی شي په سمه لاره دې برابر کړي هغه څه چې لازم دي د کولو اجازه یې درکړي او که د نه کولو وي همدا ایمان د دې سبب شي چې مخه دې ونیسي او پرې دې نږدي چې دغه ډول بې معنا کارونه ترسره کړي. بریا یعنې د داسې سالم مصروفیت درلودل چې د خوښې وړ دي وي او په ترسره کولو سره یې نورو کسانو ته خیر ورسیږي. خلک یې له ګټې برخمن شي او ته هم له خپلې دندې پوره خوند واخلې. بریا یعنی د خپل ځان پیژندل او پر دې پوهېدل چې په څه بوخت یې او د چا لپاره کار کوي. بریا یعنی ځان ته پاملرنه، له ځانه ساتنه او دا چې هره ورځ سهار وختي د خپل خوب له بستره په پوره روغتیا پورته شي. بریا یعنی کله چې د ټولو کارونو له ترسره کولو وروسته خپل د خوب بسترې ته ولاړ شي او د خپلو کارونو په اړه فکر وکړي او هغه کارونه چې د ورځې په اوږدو کې دې ترسره کړي داسې کارونه وي چې پر کولو پښیمانه نه وي بلکې خوشحاله وي او د خدای پاک شکر ادا کړي. په ټوله کې بریا نشو کولای په څو جملو کې خلاصه کړو. ډېر څه شته چې په بریا کې راځي خو دلته یې یادونه خورا وخت نیسي. بریا دا نه ده چې له ډېرو کاري مصروفیتونو وروسته له خپلې کورنۍ سره د ماښام د ډوډۍ خوړلو لپاره له کوره بیرون هوټل ته ولاړ شئ. بریا دې ته نه ویل کېږي چې له اوږده کاره ستړي کور ته ولاړ شئ او ټلویزیون ته پرېوځئ او له ځان سره ووایئ چې اوس نو نوبت زما دی او په دې فکر کې شئ چې څومره دې ګټلي ویې څټه. بریا دې ته نه ویل کېږي چې تر اړتیا ډېر عواید ولري او د لګښت لاره یې درنه ورکوي چې پر څه یې ولګوي بلکې دومره وړتیا ولري چې د لګښت سالمې لارې چارې ورته پیدا کړي تر څو مو خواري پر اوبو نه وي لاهو شوې. بریا دې ته نه ویل کېږي چې د دیني علماو د ملغلرو په شان خبرو ته غوږ کېږدي او پر عملي کولو یې بې پروایي وکړي بلکې له علماو چې څه اورئ پوره کوښښ وکړئ په خپل ژوند کې یې عملي کړئ تر څو په دواړو دنیاو کې بریالي یاست. بریا دې ته نه ویل کېږي چې له اندازې زیات کار وکړئ خو له خپل ژونده خوند وانه شئ اخیستی. پیسې ګټل مو باید هدف نه وي بلکې د وسیلې په توګه یې وکاروئ. پیسې ګټل مو باید د ورځني ژوند د ښه تېرېدو سبب وګرځي. بریا دې ته نه ویل کېږي چې تاسو هر ډول خوراکونو ته لاسرسی لرئ. نوشیجان یې کړئ
بلکې تر ډیره مو باید خپل صحت ته پام وکړئ او بریا دې ته نه ویل کېږي چې تل مو انرژي په دې مصرف کړئ او د خپلو وروستیو پروژو پلانونو او داسې نورو په اړه فکر وکړئ، بلکې ژوند مو داسې تنظیم کړئ چې د هر څه لپاره منظم پلان ولرئ او په ډاډه زړه خپل کارونه ترسره کړئ. درنو دوستانو، تاسو خو د بریا په اړه واورېدل. دا چې ولې ځینې کسان بریالي نه دي، نو په دې لیکنه کې یو هیله ده چې تاسو یې هم راسره واورئ. بشري اعتقادي او مذهبي موندنو ثابته کړې چې انسان یو څو بعدي موجود دی چې له هغو مهم اړخ یې یو روح او بل اندیشه یعنی تفکر دی. په مادي ژوند کې د لمس وړ اړخ د انسان جسم دی. په حقیقت کې موږ پر نړۍ له مادي قوانینو سره د همغږۍ په موخه په یوه مادي وجود کې ژوند کوو، خو په اصل کې زموږ پیدایښت تر دې هر څه لوړ دی. ولې ځینې انسانان سره له دې چې لوړ فکر قدرت لري، بیا هم په دې اندي چې د انسان ژوند او ټول کړه وړه مخکې له مخکې تعین شوي او د انسان لاسوهنه پکې کوم خاص ارزښت نه لري. دوی پر دې فکر نه کوي چې که خبره همداسې وي، نو بیا د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو ترمنځ توپیر په څه کې دی. ولې دغه ډله کسان د دې پر ځای چې خپل فکر په کار واچوي، ځان تقدیر ته سپاري؟ ځواب یې آسان دی، ځکه دغه کسان په خپل دغه کار سره ځان له مسؤلیت خلاصوي. نو ښه ده چې پوه شو زموږ مفکورې او افکار تل په جریان کې دي او دغه جریان خپله د جذب قانون رامنځته کوي. نو ولې بیا ځان په ناګاهانه ډول دغه جریان ته وسپارو، په داسې حال کې چې موږ خپله کولی شو د ټولو مفکورو کنټرول په لاس کې واخلو. که د باور ته ورسېد، د تفکر نطفه مو په حقیقي نړۍ کې ځای نیسي. د دغه جریان پر وړاندې باید خپل ځان مسؤل وګڼو، خو د ډیری انسانانو لپاره دا جمله ویل چې د ژوند د بازۍ کولو اصلي لوبغاړی زه یم ډیره سخته ده. زموږ ټول ژوند د یو فلم سناریو ته ورته دی چې موږ خپله د هغه لیکونکي یو او یوازې موږ کولی شو د دغه فلم هیروګان واوسو. دا موضوع موږ د ټولو افکارو، رفتارونو او احساساتو پر وړاندې مسؤل کوي، په داسې حال کې چې انسان تل د نورو پر ځای ښه لوبېدلی شي او غواړي تل هر شاته د انتقاد ګوته ونیسي او هغوی متهم کړي چې همدا ټکی د دوی د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي. ډیری انسانان هڅه کوي چې خپل ځان بېګناه ثابت کړي، ځکه د نورو رټل د ځان تر رټلو اسانه ورته ښکاري. خلک دا نه خوښوي چې خپل مسؤلیتونه او نیمګړتیاوې ومني او پر غاړه یې واخلي، ځکه د دوی لپاره اسانه لاره دا ده چې خپلې ماتې او کمۍ د بیروني عواملو لکه چاپیریال، ټولنې او د ورځنیو بدو حالاتو زیږنده وبولي. په داسې حال کې چې له مسؤلیته تېښته یوازې موږ له خپلې موخې لرې کوي. که موږ له مسؤلیته تېښته کوو، په دې سره موږ د جذب د قانون ټولې وړتیاوې هیڅ بولو، د خپلو تېروتنو او ماتو پړه پر نور اچوو. څه وایي چې هر ځای ته چې رسېدل غواړې، یوازې له ځانه وغواړه چې هغه ځای ته دې ورسوي. اوس که موږ د خپلو هیلو پوره کول له نورو غواړو او یا د خپلو ماتو پړه پر نورو اچوو، دا بیا د طبیعت خلاف عمل دی. دا د ژوند تر ټولو ستر راز دی چې په دې پیړۍ کې ډېر خلک له هغې بېخبره دي. ډېر خلک په نړۍ کې بریالي کسان نه دي، ځکه دوی د خپلو ستونزو، نیمګړتیاوو او ماتو پړه پر خپله غاړه نه اخلي. دوی له دې ویریږي چې ځان ملامت کړي. ژوند د آینې مخ دی، هر څه چې وینې ستا انعکاس دی. دوی د دې خبرې د اورېدو توان نه لري چې هر څه په نړۍ کې د ده انعکاس دی، ځکه له دې خبرې سره د هغه ټول باورونه اوړي. دوی باید دا ومني چې که په فقر او بېوسۍ کې ژوند کوي، پړه د دوی پر غاړه ده. د دوی هره ستونزه یې د لیدلوري له وجې ده. که د دوی په شاوخوا کې حسود کسان راټول دي، علت یې دا دی چې د منفي کسانو د حسادت موجونه یې جذب کړي دي. که له نورو کسانو تاسو درواغ اورېدلي، علت یې دا دی چې دوی ته مو د دروغ ویلو فرصت په لاس ورکړی دی. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې نیمایي ته راورسېدو. تاسو خو په دې تړاو واورېدل چې ولې ځینې کسان نه بریالي کیږي او یا ولې ځینې کسان بریالي نه دي. نو ومې اوریدل چې دوی د جذب قانون خلاف عمل ترسره کوي، حسود کسان یې په ځان راټول کړي، د منفي ګرا خلکو سره رفت آمد او کړه وړه لري. بالاخره دوی د بریا رازونه هیر کړي دي.
د خپرونې په دې برخه کې لنډه شاندمه لرو، بیرته زه راګرځو، تاسو چیرته مه ځئ. درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو د میدان وردګو ملي راډیو ته غوږ یاست. کوچني ګامونه سترې بریا خپرونه اورئ. تر وقفې وړاندې مو په دې اړه خبرې اترې درلودلې چې ولې ځینې کسان نه دي بریالي یا نه بریالي کیږي. نو د همدې مطلب پاتې برخې ته راځو. رښتیا اوس نو زموږ له ډلې څو کسان د خپلو تېروتنو د منلو همت لري. څو کسه له خپلو تېروتنو د درس اخیستلو وړتیا لري. تل په یاد ولرئ چې ستاسې فکر او وړتیا کولی شي ستاسې د ژوند لوری بدل کړي. هغه ستاسې د ژوند ځواک دی. نور هر څومره زر چې کولی شئ خپل ځان وارزوئ، په خپل وجود کې ننوځئ او پر خپلو وړتیاو باور وکړئ. انسان متفکر او ټاکونکی موجود دی. هیڅوک نشي کولی د هغه د لارې خنډ شي. څوک ستاسې ذهن ته سرحد نشي ټاکلی. دا د ژوند د خپلواکۍ رښتینې معنا ده. همداسې تاسې د خپلو غوښتنو په پوره کولو کې هم خپلواک یاست، خو دا بیا نو ستاسې په غوښتنه پورې تړاو لري چې هغه ستاسې له ټولنې او مذهب سره په ټکر کې ده او که نه انسان مقیده خپلواکي لري. په دې معنا چې له الهي قانون سره سمې غوښتنې او هیلې به لرې، له هغه به نه اوړي. هر هغه څه چې تاسو یې په خپل چاپیریال کې وینئ، دا یو وخت د یوه کس په ذهن کې یو خیال و، خو اوس پر حقیقت بدل شوی او ستاسو د چاپیریال یو ګټور شی ورځنې جوړ شوی دی. څومره مثبته خبر. ښارونه، موټر، الوتکې، په سپوږمۍ کې ګرځېدل، موبایل، انټرنیټ او دې ته ورته سلګونه او زرګونه شیان زموږ په چاپیریال کې یو وخت یوازې خیال او خوب و، خو اوس دا هر څه پر حقیقت بدل شوي او د میلیونونو انسانانو ژوند یې بدل کړی دی. د انسان داخلي وجود تیاره او د لمس وړ نه دی، خو بهر نړۍ د لمس وړ ده او محسوسه ده. نو ښه ده چې په پوره قوت دا ووایم، زموږ په جسماني نړۍ کې هیڅ حقیقت نشته. هر څه چې دي زموږ داخلي نړۍ او فکر کې دي. همداسې زموږ بریا او ماتې زموږ د فکر په ډول پورې اړه لري او د جذب قانون را سره مرسته کوي. که منفي افکار مو جذب کړل، ژوند مو منفي، که مثبت کسان او فکرونه مو جذب کړل، هیلې مو مثبت بڼې اخلي. لومړی باید د ټولو چلندونو، فکرونو او تصمیمونو مسؤلیت چې پر غاړه لرو ویې منو او د دې لپاره چې خپلې نیمګړتیاوې جبران کړو، په خپله مفکوره کې باید د مسیر بدلون رامنځته کړو په داسې ډول چې لومړی مثبت فکر کول مو باید د زیاتو بدبینیو او شکایتونو مخه ونیسي. دویم، د کینې او حسادت پر ځای باید په خپل وجود کې مینې او بښنې ته ځای ورکړو. دریم، د دې پر ځای چې تنګ نظره واوسو، د خدای پاک په دې لوی نظام کې فکر وکړو او ورسره خپل ذهن هم پراخ کړو. څلورم، د هغه څه په اړه چې په خپل ژوند کې لرو د خدای پاک شکر ادا کړو او له ناشکرۍ څخه ډډه وکړو. ځکه خدای پاک فرمایي تاسو هیڅ کله هم کفران د نعمت مه کوئ، بلکې زما په درکړو نعمتونو شکر وباسئ ترڅو نور څه هم درکړم. پنځم، خلکو ته په مینه وګورئ. تل مو باید په شونډو مسکا خوروي ترڅو په لیدلو مو نور کسان هم مسک شي. د نړۍ لویه برخه ستا د افکارو په تل کې پرته ده. د دغه حقیقت په درک کولو سره کیدای شي نړۍ تر پښو لاندې کړي. قدرمن اوریدونکو، مننه چې زموږ خپرونه اورئ. ورو ورو د خپرونې پای ته راورسېدو، په دې هیله چې دا خپرونه مو هم د تل په څیر د خوښې وړ ګرځېدلې وي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې د دې خپرونې له نامه نه ښکاري، کوچني ګامونه سترې بریاوې. موږ په دې خپرونه کې هڅه کوو چې د ژوند له کوچنیو بریاو پرده پورته کړو او د وړو ګامونو په واسطه لویو بریا او آرامۍ ته ورسیږو. په دې خپرونه کې یو څه ته چې باید دلته لږ تبصره ورباندې ولرم، هغه دا دی چې تاسو د خپرونې په لړ کې بار بار د جذب قانون په اړه واورېدل. کیدای شي ډیره درته واضح نه وي چې د جذب قانون یعنې څه. درنو دوستانو، دا یو راز دی. دا داسې یوه کړنه ده چې په دې سره که وپوهیږئ نو تاسو به د ژوند په چارو کې چټک بدلون حس کړئ. د جذب قانون څه دی؟ د جذب قانون ډیر اسانه دی.
داسې کوم څه نه دي چې تاسو څو مخیزه پنډ کتاب ولولئ او هغه د مادې ولري او هغه د تصویب شوی وي او یا د هغه په جریدو کې خپور شوی وي. د جذب قانون ستاسو په وجود کې شتون لري. هغه څنګه؟ هغه داسې که چېرته تاسو سهار ووایئ یا ماښام ووایئ یا په غرمه کې وایئ چې زه خفه یم، دا تاسو وایئ چې خفه یم. همدا جمله مو تر بېګاه پورې دې ته نه پرېږدي چې تاسو خوشحاله شئ، ځکه تاسو خپله ویلي دي چې زه خفه یم. دا چې کله وایئ چې زه خفه یم، یو ځلې خو په خپل مغز کې احساس کوئ، بیا چې کله دا خبره تر خولې راباسئ په زوره یې وایئ چې زه خفه یم، او بیا دا خبره چې تر خولې راباسئ چې زه خفه یم، دا مو بیا بیرته د خپلو غوږونو له لارې په خپله اورئ. دا خبره څو ځله ستاسو د ذهن او د ستاسو په چاپریال کې تاو راتاو شوه. نو کله چې تاسو وایاست چې زه خفه یم، نو هیڅکله به هم تاسو ته خوشحالۍ رالنډې نه شي، ځکه تاسو خپله ویلي دي. نو همدا جمله ستاسو د باندې ځي، په کائناتو کې ګرځي راګرځي، په چاپریال کې ګرځي راګرځي، د منفي خبرو سره وصل کیږي. بیرته چې کله تاسو ته همدا خبر راګرځي، ځان سره نورې منفي او خفه کوونکې خبرې راوړي، ځکه تاسو خپله ویلي دي چې زه خفه یم، او همدا جملې مو انعکاس کړی دی بالاخره د نورو منفي خبرو، د داسو خبرو سره چې هغه هم د خفګان خبرې دي، د هغې سره وصل کیږي. بیرته د یو عالم نورو منفي او خفه کوونکو خبرو سره تاسو ته راګرځي چې په واقعیت مو خفګان حس کیږي او رښتیا هم تاسو خفه احساسیږئ. دا د جذب قانون دی درنو دوستانو. خو برعکس که تاسو ووایئ چې زه خوشحاله یم، لکه وړاندې مو چې وویل، دا خبره انعکاس کیږي، منعکس کیږي، څو ځله غبرګیږي، یو ځل ستاسو په ذهن کې وټوکېدله، له هغې راوځي ستاسو د خولې په واسطه، ستاسو د غږ په واسطه، ستاسو غږ ورسره مل کیږي او بیرته یې تاسو په خپلو غوږونو اورئ. نو د دې خبرې جریان مو څو ځله راتاویږي او بالاخره په مثبته انرژۍ بدلیږي. کله چې تاسو وایئ چې زه خوشحاله یم، همدا خبره مو ځي په کائناتو کې، په چاپیریال کې، په شاوخوا کې، په نورو مثبتو خبرو باندې وصل کیږي او داسې مثبت لوری پیدا کوي چې هغه د خوښۍ لوری وي. هر شی ځان ته د خپلې نوې شی ورجذبوي. که تاسو ووایئ چې زه خوشحاله یم، نو بالکل د تاسو دپاره خوشحالي احساسیږي او تاسو د خوشحالۍ احساس کوئ، نو خوشحالۍ درته راجذبیږي، چې همدا د جذب قانون دی. که چیرته تاسو متواتر یوه خبره تکراروئ او په هغې اړه همیشه فکر کوئ، که هغه منفي وي که مثبته، که مثبته وي خوشحاله خبره وي، خوښي راوړونکې خبره وي، تاسو ته خوښي در په برخه کوي. خو که وایئ چې خفه یم، نو منفي خبرې درته راجذبوي. همدې ته د جذب قانون ویل کیږي. د نورو خپرونو په لړ کې به بیا هم په دې اړه خبرې اترې کوو، او د دې خپرونې موضوع هم دا ده چې موږ په خپل ځان، په خپل چاپیریال کې په خپله ځان ته خوښۍ وپنځوو. درنو دوستانو، زموږ دا خپرونه هم دومره وه. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې مو زه رفیع الله ارمان لوی رب ته سپارم. هر چېرته چې یاست خوښ اوسئ، په ځان، کورنۍ او خپلو ماشومانو باندې پام کوئ. خدای مو مل شه. کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبه د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي.